مینه عرش ته رسیده دي، مینه عرش کې اوسېده دي، او مینه ټوله زندګي ده، مینه ټوله بندګي ده، مینه ټوله زندګي ده، مینه ټوله بندګي ده، مینه کن مینه کچکول دي، مینه سپر مینه شپول دي، او مینه حسن دی ښکلا ده، مینه چغه د بلا ده، مینه یار مینه لالی دي، مینه یار مینه لالی دي، مینه ټول سپرلی سپرلی دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د کیمرامین اسدالله هجران سره زه یم ډاکټر ربستان مومن ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. سنګر کلي ته راغلی یم، طالب سنګر صاحب سره ناست یم او دوی پروګرام کوي زموږ دپاره، بله ډیوه دپاره، ستا ناظرینو دپاره، مسافرو دپاره. طالب سنګر صاحب سلامونه مې قبول کړئ او که ستاسو په خپله طبع او څه ارشادات کوئ مسافرو ته، زموږ مینهوال ته، ستاسو هم ډېر زیات مینهوال دي، هغوی بار بار موږ نه فرمایش هم کړی دی، نو تاسو څه ویل غواړئ نو هغوی ته تاسو هغه خبرې کولی شئ، د زړه دوړاسو ته ایستلی شئ، بیا خو په شعرونو کې وبه په داسې غواړم نو ډیره مننه ربستان صاحب او ډاکټر ربستان صاحب ستاسو سره د اسدالله هجران چې زموږ د خړکي کلي ته د خړپړ کلي ته هم تشریف راوړو، مزل هم وکړو. ستاسو د دغه بلې ډیوې چینل ډیره مننه. یقیني زه به دا ووایم چې د مومندو په خاوره باندې څه کې چې د KPK په خاوره باندې کم بې لوسه او کم بې لالچه خدمت تاسو کوئ، ستاسو دا چینل یې کوي، نو د داد لایق دی او د ډاډ لایق دی. داد هم درکوو او ډاډ هم درکوو. الله هم دې ته تاند لره، تازه مطالعه لره، والله دې دغه خدمت اجر درکړي چې تاسو د خپلې ژبې د دې خپلې خاورې د دې دپاره کومه منډه ترړه وښئ او ډېر داد در کومه. یقیني ډېر زیات خوشحاله یم چې خل ماته وایي چې پلانکي کسانو سره د پلانکي شاعر مرکه وشوله، نو زه وایم چې یاره زموږ په مومندو په خاوره باندې چې د بلې ډیوې کومې مرکې دي، کومه مینه ده، کوم خلوص دی، نو هغې ته د نور په خپل ځای باندې ډېر ښه دي. خو زه به دا وایم چې دا هم د خپل ځان مثال په خپله دی. نو الله دې تاسو له اجر جمیل درکړي. او بالکل دا وخت که ما په پارن کې څوک ګوري، په خلیج کې مې ګوري، په یورپ کې مې ګوري، زموږ داسې ډېر وطندار شته دي، نو هغوی ته موږ دعاګانې کوو، موږ دې په دعاګانو کې یاد ساتي. او ته وویلې چې شاعر سره خو چې بړاس وباسي د رڼو د شعر په ژبه کې وباسي، نو د دې خبرو نه به راتېرېږو. انشاءالله العزیز کوشش به دا کوو چې هغوی ته د نظم په ژبه کې، د شعر په ژبه کې چې کوم دی څه وړاندې کړو. ارشاد سم خوښ کړي زموږ دپاره، ناظرینو دپاره، مسافرو دپاره. زه به دومره ووایم چې یو دا روایات داسې دي چې خلک یو دوه درې شعره مخکې د غزل نه وایي، نو شعر څه داسې دی د غزل نه وړاندې چې اوښکې دي رانجه قرار ته نه پرېږدي، اوښکې دي رانجه قرار ته نه پرېږدي، برګې ملغلرې دلته ډېرې دي، اوښکې دي رانجه قرار ته نه پرېږدي، برګې ملغلرې دلته ډېرې دي، او دومره ده چې سپینې نه دي تورې دي، دومره ده چې سپینې نه دي تورې دي، نورې خو کونترې دلته ډېرې دي، دومره ده چې سپینې نه دي تورې دي، نورې خو کونترې دلته ډېرې دي، او پته نشته دا چې دی په شا یې څوک، پته نشته دا چې دی په شا یې څوک، دغسې خبرې دلته ډېرې دي، او مونږه ترې سبق د سنګینۍ اخلو، مونږه ترې سبق د سنګینۍ اخلو، غرونو کې ګورګرې دلته ډېرې دي، مونږه ترې سبق د سنګینۍ اخلو، غرونو کې ګورګرې دلته ډېرې دي، او هومره دانایي مو خپلوي تلي، هومره دانایي مو ښکلوي تلي، هومره دانایي مو ښکلوي تلي، څومره چې ټکرې دلته ډېرې دي، او زه وایم مدي د محرم په څېر، زه وایم مدي د محرم په څېر، ته وایي اخترې دلته ډېرې دي، زه وایم مدي د محرم په څېر، ته وایي اخترې دلته ډېرې دي. او دا یو کلام دی چې دا چې زه د داره لرې وتی یم، دا چې زه د داره لرې وتی یم، بې دې د دیداره لرې وتی یم، دا چې زه د داره لرې وتی یم، بې دې د دیداره لرې وتی یم، او ما ته په اوبو سکو کې مه وایه، ما ته په اوبو سکو کې مه وایه، زه د خپل اختیاره لرې وتی یم، ما ته په اوبو سکو کې مه وایه، زه د خپل اختیاره لرې وتی یم، او غږ دې اوس د ودرېږه چې نه اورم، غږ دې اوس د ودرېږه چې نه اورم، زه په لاره لاره لرې وتی یم، غږ دې اوس د ودرېږه چې نه اورم، زه په لاره لاره لرې وتی یم. او داسې دي چې څنګه چې له قربانه
څنګه چې له قربانه اوسې مه وایه څنګه چې له قربانه اوسې مه وایه داسې ستا د زاره لرې وتی یم او یو دی او یو کم سل چې مې څنګ کې دي یو دی او یو کم سل چې مې څنګ کې دي بې خو د اناره لرې وتی یم او دا د خیال انګړ کې مې منډرۍ اوسي دا د خیال منډرۍ اوسي ځکه د چیناره لرې وتی یم او کله کله شاته طالب ګورمه کله کله شاته طالب ګورمه ښه ده په اواره لرې وتی یم ما تاوان اوس پر د ټول د ګټې ډکو چې شوه ګټې ته تاوان مې پکې ومون او دلته بادو له زنځیره وړاندې لاړم دلته بادو له زنځیره وړاندې لاړم خوشبويي یارو پغمان مې پکې ومون دلته بادو له زنځیره وړاندې لاړم خوشبويي یارو پغمان مې پکې ومون او محبت مې تیلې وګڼه ایمان له محبت مې تیلې وګڼه ایمان له دا چې ګام بیرته ګمان مې پکې ومون او چې بوډۍ مالوچ په لاس بولۍ له راغله چې بوډۍ مالوچ په لاس بولۍ له راغله ښار د مصرو کنعان مې پکې ومون چې بوډۍ مالوچ په لاس بولۍ له راغله ښار د مصرو کنعان مې پکې ومون او د یو ړنګ ګودر په مخه تېرېدمه د یو ړنګ ګودر په مخه تېرېدمه یو نشان د تیر ارمان مې پکې ومون د یو ړنګ ګودر په مخه تېرېدمه یو نشان د تیر ارمان مې پکې ومون خاریه وه نوره ټوله ړنګه شوي خاریه وه نوره ټوله ړنګه شوي یو وړوکی کور ودان مې پکې ومون او خپل وجود مې شاړه دشته وه طالبه خپل وجود مې شاړه دشته وه طالبه د طالب غوندې انسان مې پکې ومون دا یو نوی کلام دی بیخي تازه کلام دی او هغه داناوي هغه به په زړونو راج پیژني هغه داناوي هغه به په زړونو راج پیژني دا کوم سړی چې موقع پیژني مزاج پیژني هغه داناوي هغه به په زړونو راج پیژني دا کوم سړی چې موقع پیژني مزاج پیژني او چې تسلید په مونږ کوي نو د هغو کوي چې تسلید په مونږ کوي نو د هغو کوي چې روایات د پښتنو داسې رواج پیژني چې تسلید په مونږ کوي نو د هغو کوي چې روایات د پښتنو داسې رواج پیژني او که سیادت ته شي بیا د چا نه بیا د هغو حق دی که سیادت شي بیا د چا نه بیا د هغو حق دی کوم چې جوور نظر لري کوم چې سماج پیژني که سیادت شي بیا د چا نه بیا د هغو حق دی کوم چې جوور نظر لري کوم چې سماج پیژني او مترادف د جنگ جګړې وي او زور پسې مترادف د جنگ جګړې وي او زور پسې زمونږ نوی نسل داسې احتجاج پیژني مترادف د جنگ جګړې وي او زور پسې زمونږ نوی نسل داسې احتجاج پیژني او خلق دومره نه دي چې حلاج د دور وپیژني خلق دومره نه دي چې حلاج د دور وپیژني خو دومره دي دوی چې د دې دور حجاج پیژني خل دومره نه دي چې حلاج د دور وپیژني خو دومره دي دوی چې د دې دور حجاج پیژني او بیا یې حاذق د اطباو د ټولي نه شماره بیا یې حاذق د اطباو د ټولي نه شماره چې ستا د رنځ دا ستا د نبض نه علاج پیژني بیا یې حاذق د اطباو د ټولي نه شماره چې ستا د رنځ دا ستا د نبض نه علاج پیژني او مقته ده چې دا لاس نیوه طالب له چا نه د حمزه نه کړي دا لاس نیوه طالب د چا نه له حمزه نه کړي چې په غزل کې د خیلونو امتزاج پیژني دا لاس نیوه طالب له چا نه د حمزه نه کړي چې په غزل کې د خیلونو امتزاج پیژني طالب سنگر صاحب لا یو نظم اورو ډېر ښایسته ښکلی مزیدار نظم دی تاسو ټول ته ډالۍ دا به زه ویم چې ډاکټر صاحب تاسو ته او اسدالله هجران ته ډالۍ ځکه چې دا د دوی په فرمایش باندې ویمه ګینې زه خو د دې ویل ته جوړ نوم خو تاسو ویل چې وی به نو ویم به دا په مینه باندې ما یو مصنوي نظم لیکلی دی دې ته څه وایي مصنوي دا یو مصنوي نظم دی په مینه باندې هغه دا چې مینه عرش ته رسیده دي مینه عرش ته رسیده دي مینه عرش ته رسیده دي مینه عرش کې اوسیده دي او مینه ټوله زندگی ده مینه ټوله بندگی ده مینه ټوله زندگی ده مینه ټوله بندگی ده مینه کن مینه کچکول دی
مینه سپر مینه شپول دی او مینه حسن دی ښکلا ده مینه چغه د بلا ده مینه یار مینه لالی دی مینه یار مینه لالی دی مینه ټول سپرلی دی مینه سوال مینه جواب دی مینه ستا د ژوند کتاب دی مینه سوال مینه جواب دی مینه ستا د ژوند کتاب دی مینه غږ د یا قربان دی مینه غږ د یا قربان دی مینه ټول جانان دی مینه دار مینه دیدار دی مینه چاته انتظار دی مینه ویر دی او جړا ده مینه چغې واویلا ده مینه دین مینه مذهب دی مینه دین مینه مذهب دی مینه بی واګو مرکب دی مینه نه ده مینه آو دی مینه نه ده مینه آو دی مینه سم بللې داو دی مینه اوس ده مینه بیا ده مینه چپه خوله ګویا ده او مینه هو ده مینه رام دی مینه دم دی مینه دام دی او مینه شپون مینه شپېلی ده مینه شپون مینه شپېلی ده مینه څه ړنګه بلی ده مینه لون مینه کر دی مینه لون مینه کر دی مینه نوم د ګریوان تر دی او مینه حسن دی تعالی دی مینه حسن دی تعالی دی مینه فکر دی بالا دی او مینه خوند دی مینه رنگ دی مینه شرنګ دی مینه شرنګ دی او مینه بحر مینه بر دی مینه سمه مینه غر دی مینه تور مینه الزام دی مینه ټکی دی بدنام دی مینه تور مینه الزام دی مینه ټکی دی بدنام دی مینه خوند دی مینه خوند دی مینه ژوند دی مینه ژوند دی مهرباني ډیر په همدغه ځای باندې رسوي سر تر زمین ډیر مزیدار ډیر خوند وکړو هر څومره چې د مینې تعریف دی زه به دا ویم طالب سنګر صاحب په کمال کوز کړی ډېرو خبرو ته ضرورت نشته تاسو به جواب راکوئ په کمنټس کې انشاءالله او دا پروګرام تاسو وکتو او د دې پروګرام د ښه والي اندازه به موږ ستاسو د کمنټس نه د لایک نه د شیر له لګو دا طالب سنګر صاحب د کیمرامین اسدالله جران سره ډاکټر بستان مومن واړی تاسو نه اجازه د الله په امان